تازه خبر ملا هبت الله خپل ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالب مشر ملا هبت الله په مشرۍ غونډه روانه ده او د ملا برادر او ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب چارواکي ورته غوښتل شوي دي. تازه راپورونه دا دي چې ملا هبت الله خپل ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د ملا هبت الله د دې پریکړې پر اساس تر دې وروسته هیڅ طالب وزیر یا جګپوړی مسؤل د هغه له دفتر څخه له اجازې پرته بهر ته سفر نشي کولی. دغه تصمیم له شدیدو اقتصادي فشارونو او انشعاب سره د مخ طالباني نظام د احتمالي سقوط په درشل کې د عباس ستانکزي له تښتېدو او په دوبۍ کې له ملا هبت الله څخه د بغاوت تر اعلانولو وروسته نیول کېږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا